د حق د سپینې شمې پتنګان زنده‌باد، هر دم په هر ډګر کې افغانان زنده‌باد. د غربي واک او نیواک خاتمه، 24مه د زمري، د تورتمونو او ستمونو پای، 24مه د زمري، د انارشیو او بدبختیو څخه نجات، 24مه د زمري، د ګوډاګیانو ویرلړلی ماتم، 24مه د زمري، د ارزښتونو او معنویاتو تفوق او برلاسی، 24مه د زمري، د مکې د فتح د عفو ژوندی تصویر، 24مه د زمري، د فاتح لښکر د یووالي او وحدت بڼه، 24مه د زمري، د امن پرښتې سپینې جنډې ستا پر لمنه ولاړې پر لمانځه د شکرانې دي ای وطنه، ټاټوبی د زمرو افغانستان زنده‌باد. 24مه د زمري د ګران هیواد په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوې ورځ د اولا به هم لیکل کیږي. وتلو اوس هغه د تیارې ولاړې دي خو میدان کې یو دلن انشاءالله هیڅ مشکل نشته. ماشاءالله الحمدلله میدان الحمدلله مکمل ماشاءالله الحمدلله. حاجي مولوي صاحب د مجاهدینو څه پیغام لري؟ مجاهدینو ته پیغام دا دی چې ټکان مه کوئ، تیارې مارې درته خراب شي، دا د ګرو د مسلمانانو تیارې د الله پاک اکرام ختم کړي. موږ په دې ورځ د یو نیکمرغه ملت په توګه د هیواد پلازمینې کابل ته د سپین صوبمن بیرغ لاندې فاتحین راننوتلو. کابل یو ځل بیا هغه قدمونه او تندي ښکل کړل چې لپاره یې ډېرې سترې قربانۍ، ستونزې او کړاوونه ګاللي وو. د 2 لسیزو له خورا اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا کابل د شریرو فتنهګرو له ناولو منګولو نجات وموند. د شر او فساد، بېحیایۍ او ورانۍ، فتنې او تجزیې ټغر یې ټول شو. هوکې یو ځل بیا دا ویاړلی ملت وتوانید چې کفري یرغل او انارشیزم پر شا وتمبوي. د نیواکګرو او د هغو د دسیزه سازو جاسوسانو کرغېړن مرادونه او شومې هیلې یې په دې سپېڅلې خاوره کې له خپل ټول زور او قوت سره نامراده او ناهیلې کړ. رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی یک حالت قرار داد. ځواک د سپین ایمان لاس کې خنجر لرو، سپین مسیر او سپین قوي لښکر لرو، زور مو کړ اوبه د جالۍ نړۍ، رب مناصر الله اکبر لرو. دغه له ویاړه ډکه ورځ کله یوې خوا د هیواد او هیوادوالو لپاره د ستر بحران څخه د نجات ورځ وه، خو له بلې خوا د وینې تویېدنې، کورنۍ جګړې یا د جګړې د دوام لپاره د بېلابېلو دسیسهګرو د دسیسو او چیلنجونو مستهدف و. خو لله الحمد د اسلامي امارت مشرتابه حفظه الله تعالی و رعاه د ستر لارښود حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام حسنه اسوه تعمیل کړه او د خپل فکري بلوغ او نبوغ له مخې یې د دې وطن د ملي مصالحو، وینې تویېدنې د مخنیوي، د اسلامي نظام د نفاذ او یوې تلپاتې سولې او ملي یووالي لپاره د عمومي عفوې او بښنې فرمان صادر کړ. سیر د یو کهول یو ټول راټول په خپل هیواد، افغان اتحاد افغان اتحاد، مونږ ټول په اسلامي نظام راضي یو او پرېښاد، افغان اتحاد افغان اتحاد. امیر المؤمنین حفظه الله تعالی و رعاه د صبر، زغم، حوصلې او تحمل څخه کار واخیست او د دین او هیواد سترې ګټې یې تر شخصي انتقام سترې وګڼلې او هغو کسانو ته یې عفو وکړه چې دوی یې تر هر چا ډېر وهلي، شړلي، ربړولي، زندانې کړي او وژلي وو. د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی و رعاه فرمان او د مجاهدینو له لوري عملی بڼې نړۍ ته وښودله چې امارت ویشلی او پاشلی نه دی،
بلکې ټول د یو امیر د حکم اطاعت کوي. د عمومي عفو فرمان د باطل په وړاندې د حق د صوبې او افغان ملت د ازادۍ، هوساینې، رفاه، نجات او حیات پیلامه شوه. ویل بمی گٹم دی وسوایم ساتم دی وطنا جوړوم دی وطنا جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطنا جوړوم